بالکل ولا واقعا چې ډېر ښایسته ځای ده او دلته دا څوک نو پاس بزو بالکل بزو به کنه فاته اخ برازیل کې ورته سینما وایي څه شی سینما وړاندې هلته ګورو چې هلته شي دي او دغه هلته ګورو دې خوا نه ټول خلک داسې مخامخ را روان دي چې دلته مختلف ډېر خلک ولاړ دي او دا هلته وګورئ دا بیخي په پنجرو کې اچولی دی او ښه او راغلو دې سر ته چې دلته مختلف ډول راغلي پکې او څه پکې هغه سر کې دي هغه تاسو ښکاره کوم دې نه وګورئ د هغې دپاره راغلي دي دلته ګرځي ماشومان او مختلف ډول دي دلته لګیا دي ولاړ دي ماشومان ښځې واړه ټول خلک السلام علیکم ملګرو خدای دې وکړي چې روغ و جوړ باستئ نن د برازیل ښار د ساو پولو روا ده که چې دغسې یو ځای ده دلته راغلي یو دلته یو باغ وحش ده نو راغلو دلته به لږ نن چکر به وهو دلته ډېر خلک چکري راغلي دي دا ځای به ګورو نو دلته ډېر خلک چکري راځي د باغ وحش ته نو نن موږ هم راغلو چې دا وګورو چې سره کوم ځای ده مکمل هاي خلک راغلي دي ګرځي چکرې وهي ښه ګوره اوس دې ځای ته راغلو چې دې ځای کې ډېر واقعا ډېر لوکسه ډېره ښایسته منظره ده او موږ سره دا پهلوانه دې خوا شه چې ته هم پکې راشې پهلوان هم راغلی موږ سره دې وګوره چې هر چېرته موږ ځو دا موږ سره راسره وي او داسې دی ډېر جاناني سړی د هغه نور خو بس ډېر دي راسره په کیم کې ملګري خو هغوی رانغله او دا هر چېرته راسره وي بس ګرځي اجتماعي سړی ده بس خو ښه ځایونه راته ښکاره کوه پهلوانه بس دغلته ویډیو کې به یې راولې بالکل ولا واقعا چې ډېر ښایسته ځای ده او دلته دا خو بیخي په لیدلو ارزي ښکلی ځای ده څوک نو پاس بزو بالکل که څه هم دا یو لرې اوس افغانان نه دي همدا خلک پکې راولي چې خلک دا ویډیو وګوري ځکه چې د پهلوان راته ویلې چې دا هغه وکړه او دا وګورئ دا پهلوان راته ویلې چې بس دا خلک دې پکې راولم دا څه افغانستان نه دی چې خلک پکې غوسه شي چې دا موږ په ویډیو کې راولئ همه راولل دا یې بله برخه ده چې هغه سر کې شادیانې دي خلک راغلي دي دې سر ته او هغه سر ته او خلک ورته ولاړې دي دې نندارې کوي ګوري موږ به ورشو وبه ګورو له نږدې نه او ډېر خلک ناست دي دې ځای کې ولاړ دي ګوري او دلته قسمه قسم مرغان دي او له څه شي مرغان دي پهلوانه هغه ته هغه شادیان دي څه شی ده دا دا ټپوس ده مختلف ډول دغلته مرغان دي چې خلک ورته ولاړ دي ټول خلک دې ځای کې ولاړ دي ګوري قسمه قسم دغلته دا بل مرغۍ ده او زه یې نومونه نه پېژنم نو چې تاسو څوک نومونه پېژنئ د کمنټ کې موږ سره شریکوئ د مرغانو نومونه برازیل کې ورته سینما وایي څه شی سینما دا شادیانې دي او دا شادي ده
ملا هغه سر کې ده Esse daqui é meio exibidinho, olha lá. دا یې دننه په جال کې اچولي دي É. Ele é meio مختلف نه دا خو او دې برخه کې وګورئ دلته دې ته څه شي وایي د دې په نوم باندې زم نه د دې نوم زم نه پېژنم چې دا کوم ډول هغه ده او دې برخه کې وګورئ دلته دا شیان دي دا او دې برخه کې او وړاندې هلته ګورو چې هلته شی دي او دغه هلته ګورو چې دا هلته دغه شی ده Olha lá ela lá dentro. او دې خوا نه ټول خلک داسې مخامخ را روان دي چې دلته مختلف دا یې بله برخه ده چې دې خوا ته هم دې څنګ ته اوبه دي او مختلف ډول مرغان دي پکې او مختلف حیوانات دي پکې دننه دې خوا ته دې سر کې دغلته وګوره اوبه ډنډې دي خو هر ځای کې چې دوی ته جالیګانې ده د هغې ته یې تاو کړي دي هلته مختلف ډول هلته حیوانات او د هغه پکې دي تاسو دا وګورئ دا هغه سر کې دا ډېر دا اکثر په اوبو کې وي خو دلته دننه اوبه پکې ډنډې دي دا دی دا په اوبو کې خو دا یو پکې داسې بیرون راغلی دی دا نږدې نه تاسو ته ښکاره کومه له نږدې نه تاسې وګورئ او هغه سر کې هم شته دې سر کې هم شته دي چې ټول خلک ور روان دي ګورو دا پهلوان راځه دی خوا دې سر کې ډېر خلک ولاړ دي دې خوا چې دلته کوم حیوانات دي نه پوهېږم دا هغه کم مشي کې ولا توتیان دي کومه دي هغه سر کې دي دا لږ به زوم به یې کوم ډېر ښکلي توتیان دي هغه سر کې دي دا یې وګورئ زوم به یې کومه د زوم د طریقه یې وګورئ چې دې کې هغه هم په جالۍ کې دننه اچولي دي خلک ولاړ دي ورته او خلک نور هم روان دي دې خوا او او دا هلته وګورئ دا بیخي په پنجرو کې اچولي دي او ښه په تبه ویده دي او خلک ورته ولاړ دي لرې نه خپل د دې تماشا کوي ګوري هلته ډېر خلک ولاړ دي داسې او راغلو دې سر ته چې دلته هم مختلف ډول هغه دي پکې حیوانات دي دغلته هم نږدې نه تاسې کتلی شئ چې هغلته دا وګورئ دا او دې نومونه تاسو موږ ته وایي چې دا څه نومېږي دا پړانګ دی څه شی دی دا ډېر خلک ورته ولاړ دي او دا یې په جالۍ کې دننه په هغې کې جالۍ ته اچولي دي خلک ولاړ دي ورته هغه سر کې ولاړ دي چې دې سر کې ولاړ دي او دې برخې ته وګورئ چې په دې برخه کې ډېر زیات د توتیانې دي خلک ورته ولاړ دي او مختلف ډول دی غږونه وباسي دلته دا بیخي ډېر دي دې سر کې دي او څه پکې هغه سر کې دي هغه هم تاسو ته ښکاره کومه دې نه وګورئ او دلته هم دغه واړه توتیان دي او سم څه چغاره جوړه کړې ده بیخي ډېر دي دا هلته دې سر کې هم دي هغه سر کې هم دي تر هغه سره پورې ټول توتیان دي تر دې سر نه پورې هغه سره پورې دغه دي دا ډېر ښایسته دي دا ډېر ښایسته اوازونه مو باسي دغه دي او دې سر کې دي او دا برخه چې دا دلته ټول ماشومان دي او واړه او دلته لوبې کوي ټول بعضې دلته ناست دي خپل سیاحت کوي او بعضې دلته ټولو خپل ماشومان راوسي دي خپل ماشومان په دې ټالونو کې کېنوي او ګرځي راګرځي ټول د مازدیګر ټایم د لمر هم نشته ده او
هر څوک خپل سیاحت او د هغې لپاره راغلي دي دلته ګرځي ماشومان او مختلف ډول سیاحتي ځایونه دي بعض دلته لګیا دي عکسونه وباسي او دلته زموږ ملګري نه پوهېږم څه شول او هر څوک راځي دلته لګیا دي ولاړ دي ماشومان ښځې واړه ټول خلک واړه ماشومان